تازه خبر بیا چیرته ولې پاکستانی پوځیان ووژل شول چا هلاک کړل په هند کې یو سړي د خپل معشوقې لپاره څنګه جالبه کار کړی دی د دې ترڅنګ درته بل مهم خبر هم لرو نو ضرور ویډیو وګورئ خو لومړی باید در سره دا شریک کړم چې د شاهرخ خان لور به ډیر ژر په خپل لومړني د ارچیز فلم کې راښکاره شي د هندي سړي جالب کار هم در سره شریکوم خو باید دا مهم خبر در سره شریک کړم چې په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید له امله 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي دغه ځانمرګي برید د شنبې په ماښام د میران شاه اړوند په ایده کلي کې د پاکستانی پوځ ګزمې پر موټر شوی دی د چارواکو د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې 3 ماشومان هم وژل شوي دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني ښودلې ده هغه ویلي دي چې خپلو سرتیرو د وینې غچ به اخلي او ټینګار یې کړی دی چې د تروریزم ریښې به باسي بلخوا د امریکا غږ ډیوي سانګې د ځینو سرچینو له قوله ویلي دي چې پر پاکستانی پوځیانو دغه برید کې 4 پاکستانی سرتیري ټپیان شوي هم دي سرچینې ویلي دي چې د 2 پاکستانی عسکرو روغتیایي حالت خراب دی د پاکستان پوځ ویلي دي چې تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي دي او تصفیوي عملیات یې پیل کړي دي تر دا مهاله د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی په اسلام آباد کې د امنیت او شخړو د څیړنیز انسټیټیوټ د تازه راپور له مخې د مارچ میاشتې په پرتله په 13 اپریل میاشت کې پر پاکستانی پوځیانو بریدونو کې 40 سلنه زیاتوالی راغلی دی د یاد انسټیټیوټ د معلوماتو په اساس یاد بریدونه تر ډیره په قبایلو سیمو او خیبر پښتونخوا شوي دي په راپور کې ویل شوي دي چې په اپریل میاشت کې د 40 وسلوالو بریدونو له امله 40 امنیتي سرتیرو ته 14 ملکي وګړو او 8 وسلوالو په ګډون 55 کسان وژل شوي دي او په پای کې هم دا خبر چې د گنیشپور کلي ماین برقي له خپلې معشوقې سره د دیدن لپاره هر ماښام پر کلي برېښنا له دې ویرې قطع کوله چې څوک یې د ملاقات پر وخت ونه ویني کلیوالو چې هر ماښام د برېښنا د قطع کېدو پلټنه کړې بالاخره دواړه مینان یې یو ځای موندلي دي خو سزا یې نه ده ورکړې د دواړو واده یې ورته وکړ نه پوهېږم چې په افغانستان کې دا څوک چې پایې وهي دوی به چېرته مینان وي تاسو هم که تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو اوس یې سبسکرایب کړئ تر بیا چې راګرځم تاسو ته ښه وخت الله مو مل شه